ملګرو نن په پاړه چینار کې داسې چل وشو که نه، یو کس ولګېدو د پاکستان کومه جنډه چې ده هغه یې راکوزه کړه، هغې سره ډېره زیاته بېعزتي وکړه او د هغې نه پس د ایران کومه جنډه چې ده هغه یې په خپل کور باندې ولګوله. اریان دې ته یې دا وخت که تاسو وګورئ که نه په پاړه چینار کې چې کوم صورتحال دی ډېر زیات تشویشناک دی. نن د پاکستان کوم هلیکاپټر چې دی په هغې باندې هم فایرینګ کړی شوی دی، د خیبر پښتونخوا کوم اعلی احکام په هغې کې هم ناسو، هغه پکې هم داسې بچ شوي دي، یعنی څه نقصان نه دی رسېدلی. خو دا وخت چې کوم دی یو که تاسو وګورئ څه ویډیو چې د هغې مخې ته راځي، حالانکې که زه کوشش وکړم تاسو ته په د فیسبوک پاڼه یوټیوب پاڼې باندې وښیم، خو د یوټیوب کوم خلاف ورزي چې ده په هغې کې راځي، خو ډېر زیات تشویشناک صورتحال چې کوم دی هغه روان دی. وزیر داخله محسن نقوي هغه هم د راتلو کومه تمه کړې وه، خو د بده مرغه موسم خراب و، د هغې وجې نه رانغی. نو حالات دا وخت ډېر خراب دي، داسې ورونه لګېدلي دي په کلو باندې او ډېر زیات ځایونه او کورونه چې دي هغه پکې وسو. تقریبا د 200 نه بره کسان داسې ویلی کېږي چې هغه پکې هم وفات شوي دي. الله تعالی دې خیر کړي او الله تعالی دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي.